چېرته روان یې؟ حالا چې مړی شوی له کپانو سره نه مړه څوک مړ دی؟ منچاګل والا چې مړ شوی نه مړه او کپن صندوق یې لرو والا شابه داسې کور وکړه که نه چې ته مړي زوی له لوټه پیسې مو له روکړه دا خدمتونه خو ځکه زه به یې له کپانو صندوق راوړم ها ټیم لا بیرو ورسوي ورخې جنازه یې څه ټایم ده جنازه یې 10 بجې بالکل به 10 بجو له ورسم پیسې روکړه بچ زه له زر ورسم صحیح بس سر چې روړې غام شمړه مو کورینده منډه تر له خدمتونه پته به غام شه ها زه له راوړم بس ټیم لا یې ورسوي ټیک شو ها اوس چانس پیلو شو دا هغه مړي چې کېږي که نه موږ پکې وروره دوړه نشته په 200 روپۍ توړه چې یوه توړه روپۍ شي کپان به وله څه خبره شیرعلي ته دا راویل چې مړ یو صندوقونو او کپونو کور چالو کا پوه شو چې موږ کور چالو کړو اوس مړی نشي ګوره په دای وخت کې د روپیې مخ مې نه لیدلی کله یا جوبه لاګم دا مړی نشي هغه ما که چېرته ګاټ به راباندې پېښ شي خو به چې دغې هفتې ته ورته وکوږم السلام علیکم وعلیکم السلام یو صندوق مې لاګي شپې کوټه صندوق او سره کپان ها داسې صندوق ته یې ورکم که نه مړه ها چې په قبر کې پروت وي که نه په 2 کاله ګرنټي نه به خرابېږي و داسې هغه بیا هم کپان چې سره بې چینجی وایي نه دا خرچه څومره راځي په دا باندې خرچه 6 فوټه صندوق دی 6 فوټه په دا باندې 15,200 روپۍ راځي 15,200 له غسجات 15,000 روپۍ کړې مې دنده ام کې خرابه دا څه کورو کا نه چې دا سه ارزان کفانو کا چې مړای کې توکو بس صرف یو ورځ صندوق هم راځي صندوق راځي بس صرف قبر لا ورسو او نو ډېر دام په خرومي دی پوه شوې وګوره کفن کې نسی هغه ازا سعید و ډېر به کم ها څومره 12,000 روپۍ بیرنه بس 1000 شوي مړه ته خو ډېر چېړ کې په دا کې څوک خلک چېړ نه کي بس ګاونډي مړ دی بس 1000 شوي صحیح شو که نه زه غوړی به وله راولم ازا سعید راوله روپۍ راکړه روپۍ صحیح شوې صحیح شو زه غوړی راولم صحیح شو راوله ګوره ډېر عجیبه خلک دي پیمون دري چې وولی دی په کارز باندې و چې دا یې دویم کول دی چې سره نه ده پته شته و پیسو خو هسې هم پته نه شته داسې خلک دي چې په کفنو کې کېنسي نو موږ دلته څه شي ته نوسي موږ دغې 15 روپو ګټې ته نوسو چې دا کې توسې ونسو نو راخه موږ ټول بدناموو السلام علیکم السلام خیر جوړیه چې خپه نشي خان خپه کېږه ما بس دا خو یې ملګری و بس لوړلو بس خدای دا خیر وکړي پوه شوې و دا وایي چې دا زوی د مو وخیري زوی یم دغه وایي و دا وایي چې د جنت د بغچو نه یوه بغچه ده و جهنم د کندو نه یوه کنده وه نو موږ چې په دا دنیا باندې د بغچه ځان له جوړه کړو و د الله په لیار کې تور شو وګرځېږو د الله په لیار کې و دا الله وبخي چې څومره مړي الله مرداګون وبخي و ژوندو ته الله خیر پېښ کړي پوه شو ښه کورونه وکړو ښه عملونه وکړو پوه شو وخت ولګوو د الله په لیار کې وخت ولګوو دغه زوی یم دی بالکل حاجي صحیح خبره ده ګوره پوه شوې و تره پر تا ډریور یې که نه جسم زه ډریور یم بس توبه مې توبه و توبې وباسه د خدای مسلمانه خلک خو خلو چې څوک په جرګو کې څوک په چشي کې پیسې واخلي و خلو چې ګوره په کپن کې هم د خدای مسلمانه په صندوقه کې هم هغه خپل جیب له لین سیده کړلو و توبه وباسه دلته د قبر ته کښېنه همدغه ځای له بېتمر روان وې صحیح ده بالکل حاجي صاحب بالکل روغه خبره ده وکړه روغه خبره مې خود وکړله چې زه خو وم چې هغه صندوق و کپان دی اخیستو صحیح شو حاجي صاحب صحیح ده و ته یې مې کلي ډریور یې خیر دی تو نه بیا هر شی سړی راغوړي په کپن کې داسې کور مه کوه نه بس توبه مې حاجي صاحب توبه بس دغسې توبه وباسه و صحیح لیارې ته شو الله په لیار کې وخت ولګوه صحیح وکړه زه لم خوشحال که دغه مړي تن ته وکړه چې خدایه وایي بخي ټول مړي و ژوندو ته خیر پېښ کړي
ای و ته ښه کورونه که بد مه کوه ښه